ماسپښین قضا و چې د سپرلۍ فلاینګ کوچ موټر د غلام خان له زنځیر څخه د خوست خواته واوښت. د انورشاه تر څنګ یو خوستی سپین ږیری ناست و چې مجلسي سړی معلومېده. تر دې ځایه انورشاه د پوښتنو په ځواب کې دا ورته ویلې وه چې کور په پاکستان کې دی او د اول ځل لپاره وطن ته ځي. خوستي سپین ږیري ګام په ګام معلومات ورکول. هغې خواته د بړي خوړ دی. خوست چې مجاهدینو وواهه په هغه کال سخت بارانونه و. دې خوړ د خدای مخلوق غرق کړ. ها پورې لار تر خوبې ته وتلې، ها پلو ژوره ده. په دې وطن کې څه ورونه تیر شول، په دې درو کې مو څه زیړکۍ وکړنګولې، خو ته بختور په تیاره ورته را روان یې. انورشاه چې د موټر له ښیښې د وطن غرونه، شیلې، اغزنې څېړۍ، ګګر بوټي او شډل کاڼي څارل، د خوستي سپین ږیري له مسلسلو معلوماتو سره یې داسې احساسوله لکه ژوندی فلم چې ګوري. هغه د شوروي یرغل او په وړاندې د جهاد کیسې اورېدلې وې، خو اوس یې په خپلو سترګو هغه غرونه او مارپیچ ناونه لیدل چې د شوروي پولاد پکې مم شوي وه. ده ته هره باره سنګر او هره دره کمینګاه ښکارېده. موټر ناڅاپه ودرېد. انورشاه مخکې د موټرو اوږد کتار لید. ډریور وویل تلاشي ده، امریکایان هم ولاړ دي. د انورشاه بدن کې سړې اوبه تېرې شوې. د خوښیو تصور یې په اندېښنه بدل شو. وړاندې تلاشي روانه وه. د سړک په غاړه د کمین عسکر له ګډوډو دریشیو سره ولاړ و. له سړک یو څه بیرته دواړو اړخونو ته امریکایي ټانګونه چالان ولاړ و. انورشاه په لومړي ځل امریکایي پوځیان لیدل چې د ټانګونو له پاسنیو دریڅو یې سرونه رایستلي وه. د تلاشي لپاره موټر ورو ورو وړاندې کېده. د دوی نوبت چې راورسېد، یو ببرسري عسکر له ښیښې مخ رابېرته کړ. خلک یې په ژور نظر وکتل او له ځینو کسانو یې پوښتنې پیل کړې. انورشاه که څه هم ځان ناګاره اچولی و، خو ټول فکر یې په عسکر کې و چې اوس پوښتنه ونه کړي. عسکر شاتني سیټ ته تیر شو او له یوه ځوانه یې پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راغلی؟ له میرانشاه. چیرته ځئ؟ خوست ته. څه کار کوې؟ د دوا کاروبار کوم، له پاکستانه دوا راوړم. عسکر له موټر مخ واړاوه او شاتني موټر ته متوجه شو. انورشاه چې روانېدو ته یې بیړه وه او د سترګو له کنجونو یې عسکر څاره، په ډریور یې غږ وکړ، چلو درځه استاذه. عسکر سترګې کش کړې. له چغې سره یې لاړې باد شوې. صبر استاده، دا چا وویل چې چلو؟ له شا کوم نفر انورشاه ته اشاره وکړه. عسکر ورته وویل ته راکوز شه، تا سره مې کار دی. انورشاه چې رنګ یې تښتېدلی او ژبه یې وچه شوې وه، زړه نازړه ورکوز شو. له کوزېدو سره یې د عسکر چپ لاس ګریوان ته ولوېد او په ښي لاس یې سوکان ورته ونیول. د پنجاب بچیه اوس بیا را روان یې؟ د دې صحنې په لیدو څو نور عسکر هم راټول شول. خوستی سپین ږیری په بیړه له موټره کوز شو. ولې یې وهئ؟ د خدای پار دی، مسافر دی. نه دا پنجاپی دی. نه دی پنجاپی، د همدې وطن دی. غریب اول وار وطن ته راځي. تا وانه اورېدل چې استاد ته یې وویل چلو؟ نو خو ټول ژوند یې په هجرت کې تیر کړی، ضرور به همغه د پېښور ژبه کوي. دا د پوښتنې ترې وکړئ، صفا پښتو وایي. پوهېږم چې پښتو به یې زده وي، خو دا چې پاکستانی ټکه یې ووایه نو ینه مې ورته ویښې ده. د جنجال په پیښېدو امریکایان هم ببر شول. دوه تن له یوه ترجمان سره له ټانګه راکوز او د موټر خواته راغلل. د ترجمان په واسطه یې پوښتنه وکړه چې څه کیسه ده. له عسکر وړاندې سپین ږیری ور مخکې شو او ورته ویې ویل چې هسې په نه خبره سره رټ شول. دا ځوان له پاکستانه خپل کور ته روان دی او د پاکستاني لهجې کوم ټکی ترې ویل شوی. عسکر فکر کړی چې پاکستانی جاسوس دی او دلته د تخریب لپاره راځي. اوس موضوع حل شوه، سړی تخریبکار نه دی. امریکایي چې موضوع واورېده په بریتو کې ومسید او په انګریزي وګړید. سپین ږیري عسکر ته مخ کړ. دې ته له څه وویل؟ نه پوهېږم چې څه یې وویل. په پنجابي ژبه خو به نه وي غږېدلی؟ نه په انګریزي غږېږي. ښه، یعنې دلته که له کوم مهاجر افغان نه په غلطي کوم پاکستانی لغت وویل شو کوپر دی، خو سور انګریز که هر څه کړتې پړتې وایي پروا نه کوي. عسکر چې بې ځوابه و سپین ږیري ته یې وویل ځه بابا، مغزه مه راخوره. شیبه وروسته موټر روان شو او د انورشاه دربېدلی زړه په کرارېدو و. انورشاه شپه ګردیز ته ورسوله او سبا 10 بجې وې چې د مټاخان ولسوالۍ مرکز کې له موټره کوز شو. په پوښتنه یې د پایلو چوکلی پیدا کړ. یو ځوان چې بیلچه یې په اوږه وه د جلات خان کلا ور وښوله. د کلا مخ ته بیروبار معلومېده. د سراچه موټرو ښیښې لمر پړکولې.
له ځان سره یې وویل خدای دې خیر کړي. د کلا مخ ته په رسېدو له خلکو سره د پوښتنې په وخت اول د جلات خان دویم زوی یوسف وپېژاند. کلکه غېږه یې ترې چاپېره کړه. ترورزیه په خیرونه. له نورو کسانو سره یې لا روغبړ نه و خلاص کړی چې یوسف خلکو ته ور معرفي کړ. زموږ ترورزی انورشاه دی، د ولی شاه زوی، اوس دغه ده چې له پاکستانه راورسېد. شیبه وروسته انورشاه په لوی بیټک کې له ګڼو خلکو سره ناست و. د ماما زوی یې ورته وویل چې نن د ولایتي شورا کاندید ډاکټر بازګل ته میلمستیا کړې. د کلا په دروازه او د بیټک په دیوالونو لوی پوسټرونه سریښ شوي وو چې د یوه خریلي شملور ځوان له عکس سره لیکل شوي وو د ولایتي شورا خپلواک کاندید ډاکټر بازګل وطن یار. میلمانه یو یو را روان وو چې له راننوتو سره به یې له ښي اړخه د غېږو روغبړ پیل کړ. تر بل سره به مجلس ټول په دوو پښو ودرېد. وروسته به یې ښه جوړ یې ته په خپل صورت ښه خو یې په خپله څرنګه یې ګردان پیل شو. انورشاه چې سفر وهلی و مجلس پرې وغمید. د ماما کره د پوښتنې په بهانه له مجلسه ووت او د ماما د کشري زوی یونس سره دننه کور ته لاړ. ښه ځنډ وروسته د یوسف غږ شو ادی وا دی. انورشاه ته وویه چې راځه بیټک ته. بیټک ته په ورتګ یې ولیدل چې کوټه له خلکو ډکه ده. خلک خاموش ناست دي. د کوټې بر سر کې هماغه ځوان ولاړ دی چې دوی عکسونه په پوسټرونو لیدلي وه. لوی ټیسر پټکی، یوه لویشت ولاړه شمله، تازه خریلی مخ، په لاسو خبرې کوي او وایي. نو مقصد خبره مې دا ده چې هر څنګه کېږي د انتخاباتو کارټونه واخلئ، په خپله یې هم واخلئ، ښځو ته یې هم واخلئ او خامخا یې واخلئ. ګورئ سبا به زنانه مریض درته پروت وي، په شپهخانه کې به یې نه داخلوي چې ولې کارت نه لري. زوی به دې بازار ته روان وي، په پاټک به یې راګرځولی وي چې ولې یې کارت نه دی جوړ کړی. لمسی به دې له مکتب نه راشړلی وي، په مؤسسه کې به مرسته نه درکوي ځکه تا به کارت نه وي جوړ کړی. بله خبره دا ده چې اول خو د انتخاباتو کارت ضرور ده چې وایې خلو. بل د انتخاباتو په ورځ باید رایه واچوو ځکه په هغه ورځ چې څوک رایه واچوي بیا یې په خاص ماشین کارت سوری کوي. هغه ماشین یوازې له امریکایانو سره سته چې د انتخاباتو کمیسون ته یې ورکړی، بل له هیچا سره نشته. نو که تا کارت جوړ هم وي خو چې رایه وانه چوي نو په کارت کې به سوری نه وي، او چې په کارت کې سوری نه وي کارت ناچله ده او بیا نه په شفاخانه کې کار درکوي او نه په حکومت او مؤسسه کې. بله خبر دا چې داسې وخت به راشي چې تذکره به نه چلیږي او کارت به دې خلاصوي ځکه امریکایانو ته د افغانستان تذکره دومره اهمیت نه لري او نه یې دومره پیژني لکه د انتخاباتو کارت. اخیری خبره دا ده چې موږ او تاسې باید دغه نظام او حکومت غنیمت وبولو. په دنیا کې خلک ډېرې مظاهرې کوي، تکلیفونه تیروي، د لاسو خرو کې یې پسې توی شي، خو دیموکراسي نشي راوستی. مګر هغه متل دی چې الله یاره خدای درکړې په تیاره. موږ او تاسې ته خدای په تیاره راکړه. حکومت هم امریکایان درته جوړوي، د انتخاباتو کمیسون هم درته اعلانوي، امنیت یې هم درته راوستی، د رایو پاڼې صندوقان د خلکو پوهول او د انتخاباتو کارت هم د کور دروازې ته درته راوړي. نو تو خو هم دومره تکړه سه له کوره ورته راووځه، کارت جوړ کړه او رایه واچوه. دا څو ورځې مخکې چې ما غوښتل ځان د کاندیدۍ لپاره ثبت کړم 200 کارټونه یې رانه غوښتي وو. په ټوله ولسوالۍ مې 200 کارټونه نه سوی پوره کولی. بیخي د افسوس خبره ده. نو زما دغه څو خبرې وې. ابراهیم جان ته دې خدای خیر ورکړي چې دغه مجلس یې برابر کړی دی. نور مجلسونه به په آینده کې کوو. ډوډۍ وخوړل شوه. ځینو کسانو ډاکټر بازګل ته مبارکي ورکړه. کلیوالو څادرونه په اوږو کړل، خو خپله ډاکټر بازګل او څو کسان پاته شول. د خصوصي مجلس شروع کېدو په وخت کې ډاکټر بازګل انورشاه ته په شکمنه سترګه کتل، خو د جلات خان مشر زوی ابراهیم ورته وویل چې دی زموږ ترورزی دی، میلمه راغلی او زموږ خپل سړی دی. بازګل کیسه له دې ځایه پیل کړه چې پرون نه بله ورځ ولسوالۍ کې غونډه وه. د یوناما استازي او د اورګون د کمپاین امریکایان هم راغلي وه. د مایکل په نوم د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون یو خارجي مشاور هم ورسره و. زموږ د ولسوالۍ کاندیدان څو تنه ملکان، ولسوال، قومندان او د ملي امنیت مدیر هم و. ډېر ښه مجلس وشو. خارجانو وویل چې زموږ لپاره تر ټولو مهم کار او هدف خلک له انتخاباتو سره بلدول دي. ډېر کار باید په تبلیغاتي اړخ باندې وشي. خلکو ته باید وویل شي چې دوی له کارټونو اخیستلو او رایه اچولو پرته بله لار نه لري. که د تشویق او ترغیب له لارې وي او یا د تهدید او فشار له لارې، خلک باید کارټونو اخیستلو ته وهڅول شي. که د ټاکنو په ورځ د خلکو ګډون کم وي، دا به په افغانستان کې دیموکراسي د ناکامۍ معنا ورکړي او دا زموږ حکومت ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
یو ډنګر ځوان چې له ږیرې سره یې برید هم خریلی و په ټوکه یې وویل تاسو ورته ونه ویل چې له خلکو سره مو دا څو میاشتې مغزه وخوړل خو د دوی تر اوسه تلفظ نه زده کیږي اوس یې هم مکراسي بولي د خندا زور پورته شو پیدا محمد پایلوچو ته د څیرمه کلی و چې په ولسوالۍ کې د انګلیسي کورس تازه جوړ کړی و او نورو خلکو به هم د خپلو شاګردانو غوندې ماسټر پیدا باله د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر سره پوخ شناخت درلود او امریکایان یا نور خارجیان به کلیو ته راغلل یوازې دی ورسره په ژبه پوهېده د ملک شهباز خان زوی میرویس له ډاکټر بازګل پوښتنه وکړه نن مو په خبرو کې یوازې د کارټونو د اخیستلو یادونه وکړه د انتخاباتو کاندیدان خلکو د خدمت وعدې ورکوي ښه به نه وه چې کلیوالو ته به ویلی وی چې که کامیاب شوه د انکشافي دهات په مرسته به د کلي په زاړه کاریز کار شروع کوم او راباسم یې ډاکټر وویل تر اوسه اصلي انتخاباتو ته ډېر وخت پاتې دی تر اوسه لا خلکو کارټونه نه دي جوړ کړي د ولسوالۍ په مجلس کې هم فیصله په دې وشوه چې اوس د ټول زور د کارټونو په اخیستلو وشي کله چې انتخابات رانږدې شول بیا د کاندیدان خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي د کمیسیون خارجي مشاور وویل چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو پلانونه او خلکو ته د خدمت خبرې دومره مهمې نه دي لکه څومره اهمیت چې خپله د انتخاباتو پروسه لري انور شاه مجلس داسې اورېده لکه خوب چې ویني په کوم فکر کې راغلی و او په څه پیښ شو ابراهیم چې تر ده شپږ کاله مشر او د ماما مشر زوی یې و د سنجولی و چې د جهاد لار او لیکه به ورښیي خو هغه 2 ورځې بعد له ځان سره لاسنیولې ولسوالۍ ته بوت او د انتخاباتو کارت یې ورته جوړ کړ ابراهیم ویراو چې لهجه دې هم ګډوډه ده تذکره هم نه لري که چا در باندې لاس کېښود چې دهشتګر دی نو تر څو توره سپینه کېږي ته به یې کیوبا ته رسولی یې دغه کارت چې در سره وي نور سرې سترګې ګرځه